سلامونه درنو زده کوونکو ښه راغلاست. څنګه یاستئ؟ جوړ په خیر، تازه تکړه. صحیح شو؟ مننه. کور ماباد زه هم جوړ تازه یم او هیله ده چې تاسو هم جوړ یاستئ. یوازې قلم، کتابچه، کتاب به در سره وي، نور به کوم توکي او وسایل در سره نه وي. صحیح ده انشاءالله؟ بالکل همداسې ده. مننه. نو بیا هم هیله ده چې تاسو هم دغه کتاب د پښتو د دویم ټولګي کتاب تاسو سره وي او منظم ناست یاستئ. داسې نه چې یا څوک څښل کوي، څوک اوبه څښي، څوک بل شي او یا هم کتابونه در سره اضافه وي یا نور نه. یوازې همدغه د پښتو چې ما درته وویلې ستاسو د پښتو کتاب باید در سره وي او همدارنګه کتابچه، قلم، پنسل هم در سره وي. نور شیان باید نه وي چې ستاسو مزاحمت ونه کړي. صحیح ده؟ ښه. نو تیر درس کې موږ تاسو چې ویلي وو تاسو ته یاد دي؟ آفرین، تاسو ماته ووایاستئ. د ځای ټولولو په هکله مو خبرې کړې وې او متن لوستلی وو، په هغه کې چې لیکل شوي وو. آفرین. لیکل شوي وو، چې ویل شوي وو، څوک به ماته ووایي؟ اوکې، سمه ده، همداسې ده. نو لیکل شوي وو چې سوسن سهار وخته پاڅېږي، خپل ځای څنګه کوي؟ ټولوي. دا یوه خبر کړې وه. بله چې وه؟ آفرین. لاسونه مخ وینځي. آفرین. بل؟ آفرین. داسې ویلي وو چې هغه سهار ناری کوي. د چا سره کوي؟ د خپل مور او پلار سره کوي. او له دې نه مخکې غاښونه هم څنګه کوي؟ برس کوي. او بیا د مکتب یا د ښوونځي جامې اغوندي او چیرته ځي؟ ښوونځي ته ځي. صحیح شو؟ یا د خپل پلار او مور د هر چا سره چې وي ځي به. نو اوس راځو ځینې تمرینونه چې په 11 مخ باندې شته ستاسو کتاب کې، په 11 مخ باندې. صحیح شو؟ دغه تمرینونه به موږ تاسو اول چې د زده کوونکي دي په ډلو وویشل شي او لاندې کلمې دي په تورو واړوي. راځئ ځینې کلمې دي موږ تاسو یې په تورو باندې اړوو. لکه ستاسو په کتاب کې چې اول شته احمد بیل بیل توری لیکل شوی دی. صحیح؟ ځکه موږ زه چې دا یو توری یو هغه چې کومه دی کلمې چې کومې دي هغه د کومو تورو څخه جوړې شوي دي. صحیح ده؟ راځئ مثلا سوسن به څنګه موږ تاسو په تورو باندې اړوو. نو تاسو ګورئ چې له څه شي څخه جوړ شوی؟ سین، واو، بل سین او نون. نو د دې چې څخه جوړ شوی دی؟ له تورو څخه جوړ شوی چې دا توري سره یو ځای شوي او د سوسن نوم یې جوړ کړی. آفرین. راځو دوهم ته. سهار. سهار له کومو تورو څخه جوړ شوی؟ څو توري پکې دي؟ سین، ه، الف او دا هم ر. نو اول به چی شي؟ سین. آفرین. دوهم چې دی تاسو ماته ووایاستئ؟ ه. آفرین. بل چې شی دی؟ الف. دا وینئ تاسو؟ الف. صحیح ده؟ او اخر کې هم ر. نو کله چې موږ تاسو دغه څلور واړه توري سره یو ځای کو نو له دې نه به یوه کلمه چې جوړه شي؟ سهار به جوړ شي. صحیح شو؟ بل ټولګی یا ټولګي دلته لیکل شوي دي. نو ټولګي به څنګه کیږي؟ الف له څه شي نه جوړ شوی؟ یو ټ. آفرین. او بل واو. او همدارنګه بل لام. صحیح شو؟ بل ګاف دی. صحیح شو؟ او هم یا ده. نو چې څو توري شو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه توري شو ټولګی. صحیح شو؟ پنځه تورو څخه یو کلمه جوړه شوې چې ټولګی دی. ښه، راځو بل ته. بل چې شی دی؟ برس. څوک توري تاسو پکې وینئ؟ درې. صحیح شو؟ نو یو دا ده چې بې. آفرین. له بې نه وروسته تاسو چې وینئ؟ ر. آفرین. او بیا له ر نه وروسته زی. زی نه سین. صحیح شو؟ ځکه موږ په دې تورو کې خبرې، کلمو کې خبرې کوو. برس. نو له دریو کلمو څخه بې، ر، سین چې ته نه جوړ شوی؟ برس. صحیح شو؟ آفرین. راځو بل غاښونه. غاښونه. نو څو غاښونه لرو موږ تاسو؟ دا به تاسو پیدا کړئ. ښه، له څو تورو څخه جوړ شوی؟ آفرین. الف، یو، غین توری پکې دی، بیا له غین نه وروسته الف دی. صحیح شو؟ آفرین. بیا څه شی دی؟ توري خو تاسو زده کړي وو. ښین دی او بیا واو دی. آفرین. له واو نه وروسته چې دی؟ نون دی. او له نون نه وروسته یو دانه ه ده. نو دا ټول شی جوړ شو؟ غاښونه. نو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ تورونه یوه کلمه جوړه شوې چې دا کلمه چې دی؟ غاښونه. آفرین.
نو اخیری کلمه ده وګورو چې له څو تورو څخه جوړ شوی او ډیره مهمه با ارزښته کلمه ده چې هغه چې دی مور. آفرین. یو میم دی له میم نه بل وروسته څه شی دی؟ آفرین واو او له واو نه وروسته هم ری چې به ترېنه جوړ شي میم واو ری مور. نو دا ستاسو په کتاب کې شته دی 6 دانې کلمې دي چې څنګه به دغه کلمې په څه کې لیکو؟ په تورو باندې اړوو. موږ تاسو ولوستل چې څنګه توري سره یو ځای شوي او یوه کلمه یې جوړه کړې ده. صحیح شو؟ اوس راځو بل تمرین ته. هلته موږ تاسو ته لیکلي ځینې کلمې راکړې او هغه کلمې به څنګه کوو؟ په جملو کې استفاده کوو. صحیح ده؟ زه به دغه ایسته کړم چې موږ تاسو اوس بچي وکړو د خیره سره هغه جملو کې به جوړ کو. صحیح شو؟ نو دلته خوري به هم استفاده کو. یو ځل به پاڅیږي نه شروع کو. پاڅیږي څنګه به وایو؟ مثلا څوک به په جمله کې پاڅېدل یا پاڅیږي. مثلا موږ به داسې وایو چې احمد سهار وخته له خوبه آفرین پاڅیږي. صحیح شو؟ اوس پاڅیږي سهار له خوبه وخته څنګه کیږي؟ پاڅیږي. وګورئ پاڅیږي مو څنګه په جمله کې استعمال کړو. احمد سهار وخته له خوبه پاڅیږي. آفرین. راځو ټولوي. ټولوي به څنګه په جمله کې استفاده کوو موږ تاسو یوه دانه ووایاستئ؟ ټولوي یا ټولول. صحیح شو؟ زمې ځای ټولوم. آفرین. داسې به شي زه مې هره ورځ کولی کې زه مې هره ورځ ځای څنګه کوم؟ ټولوم. صحیح شو؟ زه مې هره ورځ ځای څنګه کوم؟ ټولوم. نو زه مې هره ورځ ځای ټولوم یا ټولوي. صحیح شو؟ آفرین. او بل مینځي. صحیح شو؟ مینځل کله چې تاسو مخ مینځئ لاس مینځئ. صحیح شو؟ نو څنګه به وایي؟ هغه. آفرین. هغه مخ مینځي. آفرین. هغه مخ مینځي. وګورئ مینځي ټولوم څنګه مو په جملو کې استعمال کړه. آفرین. ښه غاښونه برس کوي. دا کلمه ده چې ما راخیستې ده. نو تنه غاښونه یا کوي خپله کول. صحیح شو؟ تاسو یو شی کوئ نو څنګه به وایي؟ نو داسې به ووایو چې غاښونه برس کوي. ساده به ووایو زه غاښونه برس کوم. زه غاښونه برس کوم. زه غاښونه برس کوم. هغه غاښونه څنګه کوي؟ برس کوي. ښه سهار ناری. ناری به څوک په جمله کې استفاده کوي؟ څوک شته دی؟ آفرین. زه سهار ناری کوم. صحیح شو؟ یعنی معنا دا ده چې تاسو غواړئ چې سهار ناری څنګه کوي؟ وکړئ. نو څنګه زه کولی شم چې سهار ناری په یوه جمله کې استعمال کړم. صحیح شو؟ ښه بل اغوندې. اغوستل جامې اغوستل. آفرین. نو څنګه به وایي؟ داسې وایم زه آفرین تل پاکې جامې اغوندم. زه تل پاکې جامې اغوندم. نو اغوندم یا اغوستل یو معنا لري. زه تل پاکې جامې اغوندم. هغه تل پاکې جامې اغوندي. موږ ټول تل پاکې جامې اغوندو. زما جامې اغوستل ډیر خوښیږي. زه ښوونځي ته جامې اغوندم. ښه کوي ما تاسو ته مخکې مې ویلي یو کار یو عمل څنګه به وایو؟ داسې وایو موږ. ښه موږ به نه وایو. وایو چې هغه مثلا هغه ستاسو ملګری وي. هغه لوبه کوي. صحیح شو؟ کوي بوخت دی. یعنی هغه په لوبې کولو سره چې دی بوخت دی. صحیح شو؟ ښه زی. نو زی به څوک په جمله کې استعمال کی؟ زی
دوی صحیح شو ښوونځي ته ځي دوی ښوونځي ته ځي یعنی هغوی ښوونځي ته چی کیږي درومي روان دي هغوی ښوونځي ته روان دي همدلته موږ تاسو سره بل کلمه هم شته چې هغه چې ده خوري نو څنګه به وایو موږ تاسو ډوډۍ خورئ که نه ډوډۍ خورو موږ ډوډۍ خورو هغوی ډوډۍ خوري دوی ډوډۍ خوري صحیح شو خوري نو دا ځینې کلمې وي چې څنګه موږ په جملو کې استفاده کولی شو تاسو به چې وکړئ د دې کلمو سره دغه کلمې چې دلته تاسو درکړل شوي دي په خپلو کتابچو کې به یې تاسو ولیکئ اول به کلمې ولیکئ له کلمو نه کومې کلمې به ولیکئ دغه کلمې به ولیکئ چې هغه تاسو ته په 11 مخ باندې دلته څنګه شوي دي تر لاندې یو کرښه کښل شوې ده هغه کرښه چې ایستل شوې ده هغه به په خپل کتابچو کې یوه ولیکئ او بیا به د هغو کتابچو دپاره څنګه وکړئ یوه جمله جوړه کړئ تر څو مو چې جملې جوړې کړئ نو بیا به ستاسو د پښتو لیکنې شکل به هم څنګه شي درست شي ځکه که تاسو جملې جوړې نه کړئ دوه مسلې را پیدا کیږي یو خو دا ده چې ستاسو به لغات یادیږي نه او یو لغات مثلا سهار ناری چې شته وایي نو د یاده به وتې وي بل دا ده که څوک تا ته ووایي چې سهار ناری ولیکه نو سهار ناری به مو څنګه کیږي د یاده ووځي نو له ټولو نه ښه خبر دا ده کله مو چې زده کول باید تاسو ځان سره کتابچه ولرئ چې استاد نن ماته چې ویلی هغه ځان سره نوټ کړئ ځکه که یو شی تاسو نوټ کړئ بیا هم تاسو سره مرسته کوي چې وروسته د درس نه یې وګورئ ځکه اوس چې کوم درس تاسو ته وایم تاسو په دې پوهیږئ چې استاد موږ ته کومې کلمې وویلې او هغه یې څنګه په جملو کې استعمال کړو خو خبره دلته دا ده چې باید تاسو ځان سره نوٹ ونیسئ له نوٹ نه وروسته باید هغه ولیکئ څو ځله ځکه که تاسو چیرته لیکل کوئ ډېر ښه مو یو شی څنګه کیږي یادیږي ښه بله کورنۍ دنده چې تاسو دلته لیکل شوې ده هغه کورنۍ دنده به څه وي 11 مخ باندې زده کوونکي دې په لوست کې داسې کلمې پیدا کړي چې د میم په توري پیل شوي وي نو دا ستاسو بله کورنۍ دنده ده چې هغه توري په نښه کړي چې د میم په توري باندې څنګه شوي وي شروع شوي وي د میم په توري باندې شروع شوي وي نو دوه کورنۍ دندې شوې یو چې ما درته ویلې جملو کې به استفاده کوي او بل هغه توري پیدا کوي چې د میم په توري باندې څنګه شوي وي کلمې پیدا کوي چې د میم په توري شروع شوي وي دا زموږ نننی درس تر راتلونکي درس پورې مو په لویه خدای سپارم الله مو مل